د صحت ماهرین وایي د شوګر ښکار زیاتره تنان روژه نیولی شي، خو هغه مریضان چې د شوګر کچه یې ډیره لوړه او یا ډیره ټیټه کیږي باید د روژې نیولو څخه پرهیز وکړي. های ریسک مریضان هغه دي چې د چا شوګر ډیر زیات چلیږي یا د شوګر د وجې هغوی کمپلیکیشنز ډیولپ کوي، لکه د هغوی ګردې کمزوري شوي یا هغوی ته چېرته زړه بیماري شوي یا هغوی ته چېرته فالج شوي، دا قسم خطرناک دي. یا هغه مریضان د چا چې شوګر بار بار کمیږي، دا خطرناک دي. که فرض که شوګر کم شي دا زیاته خطرناکه خبره ده په مقابله د دې چې شوګر زیات شي. ځکه که شوګر کم شي نو دا انسان بېهوشه کیدی شي، دا انسان د دماغ ته پرمننټ ډیمیج کیدی شي او دا مریضان چې پرمننټ کوما طرف ته هم تللی شي. نو په دې وجه دې مریضانو کې زیات احتیاط پکار دی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې تر مخه د صوبې په کچه د شوګر مریضانو شمیره د 8.9 میلیونه ده چې 50% ښځې دي. ډاکټران وایي په ټولنه کې د شوګر مرض سیوا کېدو سره د ګردو د مریضانو شمیره هم لوړه شوې ده. د روغتیا د چارو پوهان وایي د کومو ناروغانو چې د ګردو مرض په لومړو 3 درجو کې چلیږي نو هغې د ډاکټر په مشوره روژه نیولی شي، خو د کومو مریضانو چې د وینې په ټیسټ کې د کریټینین مقدار د 3 درجې نه سیوایي نو د روژو نیولو سره یې وضعیت نور هم خرابېدلی شي. خو که څلورم او پنځمې درجې مریضان وي، CKD والا کمزورتیا یې سیوا وي د ګردې مرض، نو هغې ته موږ اجازت نه ورکوو. د هغې روژې نیسلو سره چونکې د هغې په وجود کې د اوبو کمی راتلو خط شوي، د نمکیاتو سیوا کېدو خطره وي، بلډ پریشر دوايانې ګډې وډې شي، ټایم یې ډسټرب شي، بلډ پریشر سیوا کېدو خطره وي، نو ګردې ټسټونه ورسره خرابېږي او ګردې مرض درجه سیوا کېږي. دغسې عارضي کمزورتیا که د چا ګردې وشي نو هغې ته خو بالکل اجازت نه وي. هغه څنګه هغه د عارضي سټیج نه روان وي ګردې ریکور کېدو دپاره، نو هغه ته د اوبو خاص مقدار ضرورت وي، ټایم په ټایم دوايي ضرورت وي. د ډاکټرانو تر مخه د پاکستان په کچه د ګردو ناروغانو څخه 2 کروړه او 20 لکه خلک متاثره شوي دي چې نږدې د 2,000 تنانو پکې ګردو کار پرېښودی او د مشین په مرستې سره ژوند تیروي. د صحت ماهرینو وینا ده چې د یادو مرضونو ترڅنګ د کینسر مریضان، د زړه د دایمي ناروغو ښکار تنان او سیروسز یا د ینې ناروغانو دپاره هم د روژې نیولو نه پرهیز کول اړین دي. هرګه چې هیپاټایټس بي او سی نه ډېره زیاته کمزوري کی او دا یو قسم اوسو د خپل کار پرېږدي، دې کنډیشن ته موږ بیا خپله ژبه کې سیروسس وایو او د دې سیروسس د وجې بیا په خېټه کې اوبه کېږي، مریض دا وینې الټۍ کولی شي، دا مریض بېهوشه کېدی شي. د کومو مریضانو چې اینه خرابه شوي نو په دې کې دا مریضان چې دی فردر کمپلیکیشن ډیولپ کولی شي. د روغتیا د چارو پوهان وایي د معدې بیماران روژې نیولی شي، خو دوی ته به په زیات خوراک، د غوړو او مساله‌دارو شیانو او په یو ځای خوراک کولو کې ډیر احتیاط کول یي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.